امونو ملګرو نیکی هیلې احترامات منل نه منل دار چا خپل کار دی خو امریکا ولې مجبوره شوه چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه ودرې په دې کې دوه درې نظریات دي یو خدا چې امریکا سره کرټیکل انفارمیشن یا انټيليجنس ظاهر خبره ده دې مطلب دا چې د اټومي هتیارو د استعمال خطر وو پاکستان سنټرل کمانډ چې کومه کمیټې ده د هغې اجلاس راغوښتی و دا یو بلپ و د دې نه شاته مختلف وجوهات خلک بیانوي هندوستان نقصان ډیر کړی پاکستان نقصان ډیر کړی هر نظر په خپل ځای باندې خو امریکا او ویسټ او اسرائیل خاص کر دا دوه هیوادونه یعنی امریکا او اسرائیل غواړي چې د چین د مقابلې دپاره په خطه کې د انډیا مضبوطه موجودګي او د یو ریجنل پلیر په طور ایمرجنس دا د 13 کالو پالیسي ده ایون امریکا انډیا ته اجازه ورکوي چې د ایران غوندې دښمن ملک سره هم کاروبار او یعنی تګ راتګ اخیستل خرڅول وکړي خپل تعلق ورسره وساتي په دې خاطر چې په ریجن کې د یو پاور ښکاره شي او دته معاشي او سیاسي ګټې ترلاسه شي ایون امریکا او مغربي هیوادونه د روس غوندې هیواد له اجازه ورکوي چې د انډیا سره کاروبار وکړي یا انډیا له اجازه ورکوي چې د روس سره هم یو بیلنس قسم تعلق وساتي په هر قسم کریټیکل حالاتو کې سره د دې چې د امریکا سره یو سټریټیجیک پارټنرشپ هم دی او ورسره د نیوکلیر ټیکنالوژي معاهدې هم دي او ورسره نورم جاینټ وینچرز دي د امریکا ډیر سیزونه چې هغه په چین کې جوړېدل اوس امریکا غواړي چې په هند کې جوړ شي د دې باوجود هم امریکا او د مغرب دوی له اجازه ورکوي ډیر زیات سټریک پې نه راځي تر څو د روس او ایران غوندې ملکونو سره مخالف ملکونو سره کاروبار وکړي ټوله خبره دا ده چې دغه غواړي دغه ملکونه چې انډیا په ریجن کې یو سوپرمیسي یا کم از کم یو ریجنل پلیر یا هیجمنی چې د پاور مناپلی چې کوم دنو هغه ترلاسه کی خاص کر د چین په مقابله کې دغه جنگ کې دی اول وی چې اسنه اور بزنس دا زمونږ د کې زمونږ شته نه زمونږ برای راست سره تعلق نشته او غوښته چې هند سن اساس سوپرمیسي یا کم از کم سپریارټي یا کم از کم سلیکټر سټرنث وخی په ریجن کې بیا دلته په جنگ کې په ابتدایي ورځو دوه دریو کې چې کله روبه ګرمېده او پاکستان د هندوستان په فضایه باندې د برترۍ دعوی شروع کړي او په هغې کې عملاً که 100% نه نو او یا 80% سمې دعوی وي رښتیاو ته نږدې وي آزاد ذرایع د کافي حده پورې کنفرم کوي چې د هغې تیارې رافیل او دغه بیا ورسره نور کم نیویګیشنل سیسټم دی یا د ایر ډیفنس سیسټم دی هغې ته زیان ورسېده نو د امریکې سره لوی خطر هم دغه پیدا شو چې دلته پاکستان چې دغه څه کوي نو دا د چین په مرسته کوي دغه د چین سوپرمیسي چې کوم ده د چین دغه سټرنث چې کوم دی نو دا راښکاره کیږي او د انډیا د ریجنل پاور کم میت یا کم منصوبه چې د میت نه بلکې کومه منصوبه چې د عملاً نو هغه اوس چې کوم دی نو په خطر کې ده نو اټس نن او بزنس دا غینه شروع او بیا دا چې شپږ غنټې د شپې مسلسل رابطې کول دوه هیوادونو سره د دوه هیوادونو د چارواکو سره خبردار چې امریکا په او ویسټ په هر صورت غواړي چې د چین مخنیوي وشي او چین په هر صورت غواړي چې د نړۍ د نیمې نړۍ بدمعاش ځان ثابت کی یا کم از کم د پاور د مناپلی چې د یو اس سره دا د ورلد اورډر چې کم دی نو دا بیرته بای پولر کی چین خپل یو کوشش کوي وسمره شي څومره نشي دا د مستقبل خبرې دی خو د دیو د کټل کولو لپاره د دې د ریسټریکټ کولو لپاره د هندوستان په صورت کې د ویسټ انټرست دا دی چې هندوستان دی د چین په مقابله کې یو غختلې معاشي سیاسي سفارتي او دغه جنگي اعتبار سره یو ښه هیواد وګرځي دغه سیز په خطر کې پریوتو څوک مني څوک نه مني خو بهرحال د پاکستان ته د چین آل آوټ سپورټ ووټ ممکن ټیکنیکل ممکن جازونه ممکن نیویګیشنل ممکن انټيليجنس او دغه ټول معاملې چې کوم دنو کا ډیمیج کېده که د پاکستان 50% ډیمیج کېده او د هندوستان 30% هم کېده مثال خبره کوم جست فور سیک اف ارګومنت بیا هم یو تھریټ وو دغه ریجنل پاور ته یا پرسیوډ ریجنل پاور ته یا پلینډ کم چې د ویسټ پلینډ یا د امریکای پلین ریجنل پاور دی انډیا خبره کوم که د هغې په پاکستان د 100% مقابله کې د هغې 80% زیان هم کېده
نو بیا هم دغه چیلنج کېده، یعنی چیلنجبل و. نو دې وجې نه د هغې انټرونشن په اوله کې نه غوښته او بیا په اخره کې چې غوښته چې پته ورته ولګېده دغه کریټیکل انټیلیجنس او دغه څیزونو ته ممکن پاکستان څه بلب په طور هغه سهار کې ذرایعو په قول وی چې موږ هغه کمیټې اجلاس راوغوښتو، کومه کمیټې چې به دا کوي هغه کوي یا دغه نیوکلیر ویپنز استعمالوي. اوس په هندوستان کې د خپل اډینس مطمئن کول لپاره چې موږ ځینې اټمي چې کوم مرکزونه دي هغه په نښه کړي دي، د هغې نه ریډیشن روان دی. نو دا داسې وړې خبرې نه دي، ځکه چې بیا دا د هندوستان صحافیان او د هغې کوارټرز یا سورسز په ذریعه دغه خبرونه خوري تر څو نیشنل اډینس مطمئن کړي. نو سیم ګوز هیر ان پاکستان. په پاکستان کې هم د نیشنل اډینس ته مطمئن کول لپاره به دغه بیان بازیانې رواني، ممکن د هفتې میاشتې واخلي. خو بهرحال د ریډیشن میډیشن دا یا ایټمي نیوکس چې کوم دي هغه په نښه کول دا د هندوستان دپاره یو سویساید و او هندوستان که ځان د ریجنل پاور په طور ثابتوي نو بیا غټ جنګ او دومره لوی ریسک څوک هم نه اخلي. نو پیشو په کوټه کې څوک نه رابندوي او چې رابندوي نو بیا باید هغه ممکنه ریسک چې کوم دي نو هغه د هغې کیلکولیشنز یې په نظر کې کورم ودان څوک خفه کېږي څوک خوشحالېږي. زما یو ازادانه طالب علمانه غوندې رایې ده، تاسو واورېده نو مننه کورم ودان.